د روانشناسۍ له اړخه کومې لارې چارې دي چې زموږ د اختر خوشحالي څو چنده کړي؟ اختر خو خپله د خوشحالۍ ورځ ده، یوه خوشحالي ده، خو کومې لارې دي چې په کولی شي دغه د اختر یوه خوشحالي راته څو برابره زیاته کړي دغه خوشحالي؟ زه فکر کوم چې هره چاره او هر ماموریت او هره کړنه یو پلان ته ضرورت لري، یو مهالویش ته ضرورت لري. اوس چې اختر راغلی او روزه ختمه سوه یا نوی کال راغلی یا بل هر مناسبت راځي، له ټولو ځوانانو او ټولو هیوادوالو مې هیله دا ده چې د خپلو خوشحالیو لپاره، د خپل ژوند لپاره، د خپلو تفریحي مناسبتونو لپاره، د خپل خوښ ساتلو لپاره یو مشخص پلان جوړ کړي. اوس که اختر ده یا اوله ده یا دویمه ده یا دریمه ده، له دوستانو نه مې هیله دا ده، له اورېدونکو مې هیله دا ده